بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم طیب الله خان دی، شاعر او لیکوال یم. خو دا نن دستوره چې دا د ښاغلي ممري شفق صاحب چې څه د تعارف محتاج نه دی، ښاغلی ممري شفق صاحب په دې وخت کې زموږ سره چې کوم د ادب مشران پاتې دي، د هغه مشرانو نه یو دی. د هغه یو کتاب چې ښاغلي عبدالحمید زاهد صاحب ترتیب کړی دی، د هغې د مخکتنې په لړ کې دا دستوره ده چې پکې د پښتونخوا د بیلو بیلو سیمو نه درانه مشران، شاعران، لیکوالان او ادیبان راټول شوي دي. د اسلام آباد د مارګلۍ په لمن کې زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې زموږ د څه ملګرو د کوششونو په وجه باندې او د پښتو ادبي سوسایټۍ له برکته دلته همدغسې ادبي دستوري کېږي. مونږ د خپلو کلو وطن نه را بهر یو او په یو بلې ژبې په خلکو کې اوسیږو. په دې ځای کې د پښتو دا قسم دستورې کول، مشاعرې کول، بل زه به دا هم ووایم چې دا هم د پښتو ادبي سوسایټۍ یو ډېر لوی خدمت دی چې د دې پښتو ادبي سوسایټۍ د ملګرو له برکته دلته په یو سړک باندې رحمان بابا روډ هم لیکلی شوی دی، په یو بل ځای کې خوشحال خان خټک روډ هم لیکلی شوی دی. نو ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د مارګلۍ په لمن کې په اسلام آباد کې د پاکستان په دارالخلافه کې د پښتو دا قسم غونډې کیږي، دا قسم دستورې کیږي او انشاءالله چې بیا به موږ دلته راغونډېږو. زه ډېره زیاته په دې خبره خوشحاله یم او ډېر په دې ویاړ کوم چې موږ د دې خلکو په منځ کې. بل یو خبره چې د یادونې جوګه ده چې اکیډمي ادبیات چې د مختلفو ژبو د پاکستان د ټولو ژبو مختلفې غونډې پکې کیږي، خو د شکر مقام دی او د ویاړ خبره ده چې موږ د ټولو نه زیاتې زموږ د پښتنو دلته غونډې کیږي، د پښتو مشاعرې کیږي، د پښتو دستوري کیږي. ډېره زیاته مننه کوم او د پښتو ادبي سوسایټۍ د ټولو ملګرو زه مننه کوم په دې. زه منندوی یم چې پښتو یې دلته ژوندۍ ساتلې ده.